بسم الله الرحمن الرحیم. نن ورځ په دې موضوع خبرې کوو چې څنګه کولی شو د یوې ویډیو سایز یا اندازه کمه کړو. نو د دې عمل د اجرا کولو لپاره د ویډیو کمپریسر پروګرام ته ضرورت ده. نو لومړی راسئ وینډوز 7 ټولز ته او په دې ځای کې ویډیو کمپریسر پیدا کړئ. سرچ کې ولیکئ ویډیو کمپریسر، اډوانسډ ویډیو کمپریسر به انتخاب کړئ. نو لومړی راځو د سیټ اپ یې ورته انسټالو او هغې نه وروسته بیا د یوې ویډیو سایز یا اندازه کموو. کله مو چې ویډیو کمپریسر انسټال کړ نو دې نه وروسته راسئ خلاص یې کړئ او یوه ویډیو راواخلئ. او زه غواړم چې دغه ویډیو سایز یې کم کړم. نو دا 283 MB ده چې سایز یې 9.7 MB ته راکوزوي او داسې به هم نه وي چې په کوم شکل یا په هغه ویډیو کې څه تغیرات راځي. هېڅ تغیرات نه راځي او کمپریس کېږي. نو 283 او 9 MB ترمنځ ډېر زیات فرق ده. نو کله مو چې کمپریس ووهه نو دغه فیصدي به تر سلو پورې ورسېږي او ویډیو به 9 MB ته راکوزه شي. نو که مو چېرته ویډیو د استفادې وړ ګرځېدلې وي د لا زیاتو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل او ویډیوګانې در سره شیر، لایک او سبسکرایب کړئ.